ګرانو کتونکو ستړي مشئ. د پاکستان د پوځ پخوانی لوی درستیز او دیکتاتور جنرال پرویز مشرف پرون پر 5 فروری د دوبۍ په ښار کې له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته د یو کم اتیا کالو په عمر کې مړ شو. یاده دې وي چې نوموړي په کال 1999 کې د هغه وخت له لومړي وزیر نواز شریف څخه د یوې کودتا په ترڅ کې واک ترلاسه کړی و چې نوموړی بیا تر کال 2007 میلادي پورې په واک کې پاتې شو. د نوموړي دوره خورا جنجالي او له ناندرو څخه ډکه وه. نوموړي ته د غدارۍ په یوه قضیه کې د هغه وخت یوه قاضي سیټ وقار احمد د مرګ سزا هم اورولې وه چې پر یاده پرېکړه باندې بیا عمل ونه شو. نوموړی له اوږدې مودې څخه د علاج په موخه د دوبۍ په ښار کې استوګن و چې پرون یې د خپل ژوند وروستی پور هم پرې کړ. د یادولو وړ دی چې د نوموړي په مرګ باندې ځینو ملتپالو حلقو د خوښۍ څرګندونه کړې ده، خو بل لور ته د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې ISPR په یوه بیان کې د نوموړي مړینه تایید کړې ده او د پوځ د مشرتابه له لوري یې د خپګان څرګندونه کړې ده. تر دې وړاندې هم د نوموړي د مړینې څو ځلې خبرونه خپور شوي دي چې بیا د کورنۍ له لوري څخه د هغې تردید شوی و. له ملتیا نه مو نړۍ مننه.